د اسلامي امارت سیاست کاذب نه دی. نننی افغانستان خپلې پالیسۍ پر هغو نهادونو بنا کړي دي چې اساس یې اسلامي شریعت دی او روح له هغه څخه سرچینه اخلي. افغانستان نه چاته ضرر رسول غواړي او نه یې له چا مني، خو که څوک ناولې ارادې ورته لري نو بیا خپل پور چاته نه پرېږدو. تاریخ ګواه دی چې د هیواد دشمن ته یو غوړه ګوله افغانستان نه دی، د زکوم ونه ده. د معمرو امپراتوریو مرۍ ورڅرخې کړي نو مولودو ماشومانو به یې هېڅکله هضم نه کړي. زه دا غوره ګڼم چې د اسلامي امارت د ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي تعامل هڅه وکړي. هغه انرژي او امکانات چې د یو او بل په تخریب ضایع کیږي ښه ده چې د یو او بل په ملاتړ او مشترکو ګټو ټکو په پیاوړي کولو مصرف شي.